پیل هم د مهمو خبرونو په سرټکو کوو. د ردالظلم عملیاتو کې د پاکستاني پوځي رژیم ته د تلفاتو وروستي جزئیات، د پاکستاني پوځي رژیم په هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې وروستي ارقام، د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي غونډې ترسره کېدل، او د نړیوالو راپورونو له مخې پر ایران د امریکا او اسرائیلو د جګړې اوږدېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن سه شنبه د کب 12مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملي دفاع وزارت ویاند عنایت الله خراسمي د ردالظلم عملیاتو د وروستیو جزئیاتو شریکولو په اړه جوړ شوي خبري کنفرانس کې وویل چې اسلامي امارت له هیواد څخه د دفاع مشروع حق لري. نوموړي ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم پر وړاندې د ردالظلم ځوابي عملیاتو له پیل را په دې خوا له 150 زیات پاکستاني ملیشه وژل شوي او له 200 زیات نور ټپیان دي. د خراساني په وینا دغه راز د دې عملیاتو پر مهال د فرضي کرښې په اوږدو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د پاکستاني ملیشو 40 پوستې فتح او له منځه وړل شوي دي. بلخوا د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د ردالظلم عملیاتو د وروستیو جزئیاتو د شریکولو په موخه جوړ شوي خبري کنفرانس کې ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم تر دې دمه 110 ملکي وګړي چې له 15 څخه زیاتې ښځې او ماشومان دي په شهادت رسولي او 123 نور یې ټپیان کړي دي. نوموړي زیاته کړې د یاد رژیم په بریدونو کې ملکي وګړو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. دغه راز فطرت پر افغانستان تیری او د ملکي وګړو په نښه کول وغندل او د بشري حقوقو له نړیوالو سازمانونو یې وغوښتل چې د پاکستان پوځي رژیم بریدونه وغندي او د مخنیوي لپاره یې له افغان ولس سره ودرېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي یا یوناما ویلي چې د فبرورۍ له 26 څخه د مارچ تر 2 نیټې پورې د پاکستان په بریدونو کې 42 ملکي وګړي شهیدان شوي او 104 نور ټپیان دي. ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. یوناما زیاته کړې چې د دواړو لورو ترمنځ نښتو له امله په پکتیا، پکتیکا، کونړ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې تر 14,000 ډېرې کورنۍ بېځایه شوي دي. یوناما ویلي دغو نښتو د شاوخوا 160,000 کسانو لپاره د بشري مرستو د ویش بهیر هم له ځنډ سره مخ کړی دی. یوناما له ښکېلو لورو غوښتي چې نښتې پای ته ورسوي او د ملکي وګړو د خوندیتوب او بشري مرستو د دوام لپاره اقدامات وکړي. د هند مشهور دینی عالم مفتی سلمان احمد ندوي د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان پوځي رژیم ترمنځ نښتو ته په غبرګون کې ویلي چې د پاکستان اوسنی حکومت ناجایز دی. هغه ویلي چې په پاکستان کې اوسني امرونه د ډونالډ ټرمپ امرونه دي. د مفتی ندوي په خبره اسلامي امارت مخدره توکي له منځه وړي او هلته یې امنیت تامین کړی دی. د مولانا تقي عثماني او مولانا فضل الرحمن په څېر علما د افغانستان ته هجرت وکړي. دغه دیني عالم د اسلامي امارت اوسنۍ جګړه د باطل پر وړاندې د حق جګړه بللې ده. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي غونډه کې د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د ښاروالۍ پر ځمکه د ځمکې لاندې سوداګریز مارکیټ پر طرحې خبرې شوې او د ارزونې لپاره ټاکلې کمیټې ته سپارل شوې. همداراز په فراه، دایکنډي، غور، زابل او ارزګان ولایتونو کې د لمریزې برېښنا د تولید او زیرمه کولو پر طرحو خبرې شوې او اړونده شرکت ته یې د تخنیکي ارزونې د چمتو کولو دنده ورکړل شوې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې په ټول هیواد کې 1500 نوي مخابراتي سایټونه جوړ شوي دي چې 300 د اترا ادارې او 1200 د خصوصي شرکتونو له لوري رغول شوي دي. اقتصادي معاونیت ویلي چې د هر سایټ لګښت شاوخوا 8 میلیون افغانۍ ښودل شوی چې 10 ولسوالۍ، ځینې لویې لارې او سرحدي سیمې ترې برخمنې شوي دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو نښتو له امله د ماشومانو د مرګ ژوبلې راپورونو ته په اشارې سره ژوره اندېښنه ښودلې ده. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمهیز مسؤل ویلي چې که څه هم په جګړو کې ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن کیږي، خو دغه اداره لا هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استازولۍ سره په همغږۍ هڅه کوي چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې راپورونه تایید کړي. د هغه په وینا د کرښې دواړو غاړو ته ماشومان له امنیتي وضعیت اغیزمن شوي او د راپورونو له مخې د ناامنۍ له امله شاوخوا 138 دولتي ښوونځي تړل شوي دي. یونیسف پر دواړو لورو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي، د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د ماشومانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د نړیوالو قوانینو په تیره د بشري حقوقو اصولو ته درناوی وکړي. د پنجشیر ولایت مقام ویلي چې د دغه ولایت له کانونو استخراج شوي 3650 قیراته زمرود د یوې رڼې داوطلبۍ له لارې د څه باندې 58,000 امریکایي ډالرو په ارزښت وپلورل شول. د پنجشیر د والي ویان سیف الدین لټون ویلي چې دا اندازه زمرود د ولایت له بېلابېلو کانونو څخه تازه راایستل شوي دي. هغه زیاته کړي چې د زمرودو شفاف، قانوني او معیاري استخراج د حکومت تر مستقیمې څارنې لاندې ترسره کیږي، چې دغه کار د طبیعي سرچینو د ساتنې او د عامه ګټو د تامین لامل شوی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد وایي چې په تیر 2025 میلادي کال کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه د وړم کال په پرتله د پام وړ لوړه شوې ده. نوموړي ویلي افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان او ترکمنستان سره پراخه سوداګري تجربه کړې ده. نوموړي ویلي په 2024 کال کې له یادو هیوادونو څخه د وارداتو کچه 1.609 میلیارده ډالر وه، په داسې حال کې چې په 2025 کال کې 2.399 میلیارده ډالرو ته رسیدلې ده او په یوه کال کې 43 سلنه زیاتوالی ښیي. له هیواده بهر دا چې د لانګوار ژورنال د راپور له مخې که د ایران، اسرائیل او امریکا ترمنځ روانه جګړه تر راتلونکې اونۍ هم وغځیږي، نو دا شخړه به نور د کنټرول وړ نه وي او په یوې اوږدې او خونړۍ سیمهیزې جګړې بدلېدای شي. ژورنال لیکلي چې امریکا او اسرائیل باید د سختو پوځي ګزارونو او لوړو تلفاتو لپاره چمتو واوسي، ځکه جګړه د چټک پراخېدو پړاو ته داخل شوې ده. راپور زیاتوي د جګړې په اړه د ډونالډ ټرمپ او بنیامین نتنیاهو پخوانۍ ارزونې سمې نه وې او اوس د دواړو هیوادونو د یوې خطرناکې او فرمایشي جګړې کې د ډوبېدو ویره ډیره شوې ده. د راپور په وینا دا جګړه ورو ورو د امریکا او اسرائیل د بقا جګړې بڼه خپلوي او د وتلو لارې ترې اسانه نه ښکاري. د ایران په یوه برید کې بحرین کې د امریکا د هوایي اډې د اصلي قماندې مرکز ویجاړ شوی. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د سپای پاسداران ډرون او توغندیو برید له امله د امریکا د قماندانۍ او کارکوونکو ودانۍ ویجاړه شوې او د تیلو ټانکرونو اور اخیستی. امریکا تر اوسه د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي چې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره له 10 څخه زیاتو هیوادونو څخه ووځي، چې پکې د اسرائیل ځینې سیمې او د غزې تړانګه هم شامله ده. په دغو هیوادونو کې ایران، متحده عربي امارات، سعودي عربستان، بحرین، کویت، عراق، اردن، مصر، لبنان، عمان، قطر، سوریه او یمن ښودل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې د وتلو لپاره دې له ملکي الوتنو استفاده وکړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې ایران د امریکا او اسرائیلو له ګډو بریدونو وروسته په منځني ختیځ کې د امریکا ځینې اډې په نښه کړې دي او د سیمې امنیتي وضعیت لا هم ترینګلی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت خپلې ورځنۍ چارې ځنډولې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې د اوسني امنیتي وضعیت له امله به په اسلام آباد کې سفارت او په لاهور او کراچۍ کې کونسلګرۍ د جمعې ته ورځې د ویزو ټولې مرکې لغوه کړي دي. د سفارت په وینا دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له امله شوې او د راتلونکو بدلونونو په اړه به وروسته معلومات شریک شي.
په کویټ کې د امریکا سفارت تر بلې خبرتیا پورې تړل شوی دی. د امریکا سفارت لیکلي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي له کبله ټولې ورځنۍ او کونسلي لیدنې لغوه شوي دي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځني ختیځ په ځینو هیوادونو کې له امریکایانو غوښتنې شوې چې د جدي ګواښونو له امله له سیمې ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې امریکایي عسکرو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې یو ځل بیا ویلي چې په ایران باندې د امریکا روان برید 4 موخې لري. د ایران راکټي وړتیا ختمول، د ایران د سمندري ځواکونو له منځه وړل، له اټومي پروګرام او د وسلو لیږلو څخه د ایران لاس اخیستل دي. او وروستی خبر هم دا چې اسرائیلي چینلونو او په خواله رسنیو کې ګڼ شمېر اسرائیلیانو لیکلي چې د ایران توغندیز بریدونه او پرله پسې حملې بېسارې او په ذهن اغېز لرونکي دي. ګڼ شمېر اسرائیلیان د ویرې له امله په خوندي ځایونو کې پټ دي. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.